کم انسان چې په دنیا کې ښه اخلاق باندې چلیدلی وي د مسلمان سره یې نیک اخلاق چلولی وي کور کې په خپلو بچو سره کورواله خپلې ښځې سره نیک اخلاق کړي وي په نرمه لهجه ورسره چلیدلی وي نو دغه د عمل به په ورځ د قیامت کې یو وزندار عمل وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن وان الله لیبغض الفاحش البذی د قیامت په ورځ به د مؤمن سړي په تله د میزان کې دومره درون عمل وي چې بل داسې عمل به نه وي چې هغه د خوش اخلاقۍ نه ډېر دروند وي لکه غواړئ چې په ورځ د قیامت کې زما اعمال نه دروند وي نو خوش اخلاقی وکي خوش اخلاقی به د ثواب په اعتبار سره یو لوی وزندار عمل وي الله سبحانه وتعالی فحش ویونکی او بهوده خبرې کوونکی بد اخلاق انسان الله هیڅ چیرې نه خوښوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته وفرمایل یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر واثقل فی المیزان ای ابا ذر تا ته داسې دوه عملونه ونه ښایم چې هغه په شا یا په ژبه باندې ډېر آسان دي لیکن په ورځ د قیامت کې په تله د میزان کې ډېر درانه دي تا ته داسې شیان ونه ښایم چې ډېر آسان دي ولیکن په ورځ د قیامت کې په تله د میزان کې ډېر درانه عملونه دي حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله ضروري یې راته وښایي نبي علیه السلام ورته وفرمایل قول الصمت وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما نبی علیہ السلام فرمایل قول الصمت اوږده چوپتیا یعنی ډېر خاموش پاتې کېدل وحسن الخلق او خوش اخلاقی کول والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما زما د قسم په هغه ذات باندې چې د چا په قدرت او قبضه کې زما سا دی خلق د دغې دوو خصلتونو نه بهتر بل هیڅ عمل نشي کولی خلکو تر اوسه پورې دغه دوو خصلتونو نه بهترین عمل نه دی کړی چې هغه دوه خویونه څه شی دي اوږده چوپتیا او ښه اخلاقي ډېر نه غږېدل دا یو بهترین صفت دی او بل خوش اخلاقي دا د دوه ښه صفتونه دي هر هغه انسان چې خوش اخلاقه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی د ابو داود شریف حدیث دی ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم کم انسان چې ښه اخلاق کوي کم انسان چې نرم خویه وي کم انسان لهجه چې نرمه وي په ورځ د قیامت دغه انسان چې دا نرم اخلاق کوي صرف د نرمو اخلاقو له وجې نه صرف د خوش اخلاقۍ له وجې نه دغه انسان ته دومره اجر و ثواب ورکول کېږي لکه درجه د صایم او د قایم لکه یو انسان د ورځې روژه نیسي او د شپې الله سبحانه وتعالی ته عبادات کوي یو سړی د ورځې روژه دی او د شپې الله رب العالمین ته عبادت او طاعت کوي ژاړي د خپل نه ګناهونو